د نن ورځې تازه مهم او لنډ خبرونه له موږ څخه په لنډو کې واورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. دوستم د ګډ حکومت د مشر لومړی مرستیال اشرف غني ته وایي که سرتیرو بیا ځلې په عامو خلکو ډزې وکړي، حالت به د ډاکټر نجیب له وخت لا هم خراب شي. شهزاد د افغانستان ملي لوبډلې تکړه او چټک اوپنر توپ وهونکی محمد شهزاد چې اوس مهال د ملي لوبډلې څخه بهر دی، په عربي اماراتو کې په ټي10 لیګ کې وځلید. محمد شهزاد د ډیکنګ ګلیډیټرز لوبډلې په ګټه لوبیږي چې په نننۍ سیالۍ کې په 18 توپونو نیمه سریزه ووهله او په 21 توپونو یې 50 چټکې منډې جوړې کړې. نوموړي په یادو منډو کې شپږیزې او 3 څلوریزې هم وهلې دي. عبدالله ټاکنو کمیسیون په 15 ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې د پای ته رسیدو خبر ورکړی او وایي چې د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو ناظرینو په 6 ولایتونو کې د یاد بهیر مخه نیولې ده. بلخ په بلخ ولایت کې شاوخوا 15,000 جریبه دولتي ځمکه د غاصبینو له منګلو ژغورل شوې ده. د بلخ د اراضي ادارې رئیس شیرشاه هوتک د لړم په 28مه په ژواک خبري اژانس ته وویل چې د غصب شوي ځمکو د بیرته راګرځولو په برخه کې د ولسمشر د فرمان تطبیق شو. طالبان د افغانستان د امریکایي پوهنتون له 2 استادانو سره د 3 مهمو طالبانو تبادله د ښه نیت او اعتماد جوړونې لپاره ښه پرمختګ بللی. حکمتیار د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو نومان او حزب اسلامي رهبر ګلبدین حکمتیار وایي د هر ډول احتمالي بحران مسؤلیت به د دولت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر غاړه وي. طالبان رسما ومنله چې د امریکایي پوهنتون له 2 تنو استادانو او 10 افغان عسکرو سره د خپلو 3 تنو بندیانو تبادله بریالۍ ترسره شوه. اشرف غني ولسمشر محمد اشرف غني ننګرهار ته د سفر په ترڅ کې ولایت مقام کې د یوې غونډې پر مهال د داعش د ماتې اعلان وکړ او د هغوی د ماتې له امله د مسؤلینو او خلکو د سرښندنې ستاینه وکړه. سرتیري ارزګان ولایت د خاص ارزګان ولسوالۍ یو شمېر سرتیري شکایت کوي چې له تیرو 7 میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستې. صحي تشنابونه په نړیواله کچه تر 4 میلیارده ډېر انسانان په سم ډول تشناب ته لاسرسی نه لري. افغان روغتیایي چارواکي وایي په روغتیایي معیارونو برابرو تشنابونو ته د 80% وګړو نه لاسرسی د کابو 22% ماشومانو د مړینې لامل شوی. حکمتیار د افغانستان تیرو ولسمشریزو ټاکنو یو نومان ګلبدین حکمتیار د ټاکنیزو لانجو په درشل کې په صندوقونو کې د اچول شویو ټولو رایو د بیا شمیرنې غوښتنه وکړه. د عبدالله ګلبدین حکمتیار او د رحمت الله نبیل ټاکنیزو ډلو تر بیا شمیرنې مخکې د رایو چاڼ غوښتنه کړې ده. هلمند سلګونو اوسیدونکو د یو لاریون په ترڅ کې یو ځل بیا د برېښنا پر مسؤلینو غږ وکړ چې په دغه برخه کې د دوی ستونزې هوارې کړي. دغه لاریون نن د هلمند په مرکز لښکرګاه کې ترسره شو چې د عامو خلکو ترڅنګ قومي مشرانو او مدني فعالانو هم پکې برخه اخیستې وه. هندي چارواکي وایي چې په سیاچین کې د واورې ګټ را پورې وتو په پیښه کې د پوځ د ګزمه کوونکو ډلې 6 غړي وژل شوي دي. د خوست ولایت سوداګر وایي چې د تیر کال په پرتله سږکال د جلغوزو حاصلات زیات او بیه 2 برابره لوړه شوې ده. هغوی اټکل کوي چې سږکال په سلګونو او میلیونونو ډالرو په ارزښت شاوخوا 10,000 مټریکه ټنه جلغوزي چین ته صادر شي. نقیب مسید پلار وایي چې د روا انور دی ونیول سي ترڅو د هغه پر ضد د ګواهۍ ورکولو کسان حاضر شي. روا انور په کراچۍ کې د زرګونو پښتنو قاتل دی چې 2 کاله وړاندې نقیب مسید هم په جعلي مقابله کې شهید کړ. د نقیب مسید پلار ډیر خفګان وښوده. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې هره شپه له تازه او مهمو خبرونو څخه خبر شئ نو زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ.